السلام علیکم ګران هیوادوالو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به وای او وخت به مو په خیر تېرېږي. غواړم نن ورځ د څلورم نهاد چې څو ورځې وړاندې اوازه خپره شوې وه چې څلورم نهاد هم فعالیت پیل کړی، خو ته معلومه نه وه چې هغه نهاد کوم یو دی. نو فعلا چې د بشري ویزو لپاره کوم نهادونه وو، هغه دوه نهادونه چې یو د پناهګاه په نوم و، بل د استروپیجیادو په نوم و. هغې درخواستونه بند کړي دي، نوي درخواستونه، پخواني کوم درخواستونه چې دوی ته لیږل شوي دي په هغې باندې کار کوي. او دریم نهاد چې د پناهګاه او د استروپیجیادو سره یو ځای فعالیت پیل کړی و، هغه تر اوسه پورې هم اپلای ورته کېږي. نو هغې اپلای طریقه په دې ډول ده چې یوازې ایمیل ورته کېږي، کوم اټو ریپلی یا آنلاین فورم نه لري. دا چې په راتلونکي کې د دوی په سیستم کې یا په پروسه کې تغییر راځي یا نه راځي، هغه به راتلونکی وښیي چې دوی کوم تغیرات راولي او که نه، که همداسې د ایمیل له لارې به دوی اپلای قبلوي یا اسناد به بررسي کوي. نو نن ورځ په دې ویډیو کې تاسو ته هغه د څلورم نهاد ایمیل هم شریکوم چې هغه د سازمان ملل متحد برازیل رسمي ایمیل دی. همدغه تقریبا یو اوس فعلا 10% ویزې شاید صادرې کړي، شاید نه، حتما انشاءالله، ځکه چې دغه کوم خبر چې خپور شوی دی دغه رسمي خبر دی. زه تاسو ته ایمیلونه هم دلته په نښه کوم، کوم ایمیلونه چې یو د دریم نهاد دی هغې ته هم تر اوسه پورې کولی شئ اپلای وکړئ، بل دغه نوی نهاد چې دی دې ته هم د ایمیل له لارې تاسو درخواست لیکلی شئ. نو په دغه کې دغه د څلورم نهاد ایمیل چې دی دغه دی barbar@unhcr.org. دا څلورم نهاد دی چې مخکې دوی یوازې دغه همکاري کوله چې هلته د مهاجرینو لپاره د خوراک، څښاک او د اوسېدو ځایونه برابرول، خو اوس به یو 10% ویزې دوی هم صادروي. راتلونکي کې شاید دغه تعداد زیات شي. او هغه بل نهاد چې دریم نهاد و د برازیل، هغې ایمیل ادرس چې دی هغه نوی ایمیل ادرس چې ما د وټساپ له لارې دوی سره رابطه نیولې وه، په ځواب کې دوی ایمیل راکړل، هغه ایمیل دغه یو دی. دغه دوه نهادونه فعلا فعاله دي، دوی ته کولی شئ د ایمیل له لارې اسناد ولیږئ، خپل درخواست ولیږئ. نو د نورو معلوماتو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. که چېرته په راتلونکي کې هر ډول نوي معلومات راتلل، موږ به انشاءالله په دغې پوهنه سټوډیو چینل باندې تاسو سره شریکوو. نور نو ستاسو وخت نه نیسمه. د خدای په امان، ښه وخت ولرئ.